اسدالله خالد په پاکستان بیا سخت نیوکې کړې. دا چې څه یې ویلي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې ټول عملیات د کرښې له پورې غاړې کوټې څخه پلان او رهبري کیږي. اسدالله خالد د ناټو غړو هیوادونو تر ناستې وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي وسلوال طالبان باید دا ځل په سړه سینه مذاکراتو ته کیني او هغه فکرونه دې له سره وباسي چې دوی په تیرو مذاکراتو کې درلودل. اسدالله خالد په خبري غونډه کې زیاتوي د دوی ټولو هڅه دا ده چې د سولې له تړون وړاندې د یو سراسري اوربند ټینګ شي. نوموړي دا هم ویلي چې د اوربند پرته د سولې هیڅ ډول تړون امکان نه لري. اسدالله خالد چې د پاکستان یو له سرسخته مخالفینو څخه شمیرل کیږي دلې په پاکستان توندې نیوکې کړې. په هر حال د ناټو غړو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ډیره بریده په افغانستان ډیرې خبرې او بحث وشو چې دغه غونډې ته له افغانستانه هم د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ورغلی و چې دا غونډه بیګانه وخته پای ته ورسېدله. په بروکسل ښار کې پرون د ورځې په اوږدو کې د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د افغانستان د سولې په بهیر ډیرې خبرې او سلا مشورې سره وکړې. اسدالله خالد وایي له افغانستان سره د ناټو د غړو هیوادونو مرسته او همکاري له تروریزم سره په جګړې کې او د افغانانو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. په هر حال تاسو د اسدالله خالد د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.